انډیا کې را د چا خبره کوله په بهار د بهار دارالحکومت د پټنا په هغه کې امریندر نوم چې دی دا یو د بی جے پی الته چې کومه پارټي ده د حکومت کې اکثر راشي داغه یو په غټه عہده باندې او دا پیشین وکیل او د بی جے پی سره ډیر زیات دغه کنه د دې پارټي نو هغه چې کوم دی داغه په باره کې ما په یو کتاب کې لیدلیو چې هغه او ملحد الله به هم سره نه مانو اولی الله نه مانو وی بیا دا هغه یو ورورو سمریندر نوم غسیو وی هغه ورور چې او کشر هغه ته ډیر زیات ګرانو وی هغه ډیر سخت بیمار شو وی چې کله بیمار شو کنه نو دته ډاکټرانو چونکه خو مالدارو او سیاسي سړیو وی پکټو کټو ډاکټرانو یو ګرځاو هو علاج نه کېده ټیک کېده نه وی چا ورته وی چې ګوره ته هو د مسلمانانو سره ډیر بغض ساتي او د دې رب سره ځان ته ملحد وې خدا سے کارو کا چې ته خو نو د خپل خدایان منی او نه د هغه منی خو د مسلمانانو په دې کې اثر شته دغه دی کې یو عالم دی بزرګ دی صوفي دی ته هغه د ضرور بوزا او هغه به د دم کی او دغه به کی و چې ضرور هغه یو پیربوت نو هغه چې کله دم درود ولا وکړو هغه سره هغه کې ډیره تبدیلی رااله بیا دوباره دو درې پیرې شي بوت بس هغه غرور الله صحت ورکو و چې کله ولا صحت ورکو بس دې هغه وزن د مسلمانانو ډیر زیات متاثر دي او د مسلمانانو د دین هم ډیر زیات خیال ساتي د مسلمانانو هم ډیر زیات خیال ساتي او اول ملحد وي تقریبا د غرور د بیماره 20 د کوي 22 سال شو یا 23 24 سال او دې مسلسل چې کم دي مسلمانانو سره چې دی سره زه یک جهتی کوما وی چې کلم د رمضان المبارک میاش راشي کنه وی 20 22 سال شو وی دا امریندر چې کم دی وی دا 20 22 سال او شو وی دی وسره روزي نسی خام د سحر نه باقاعده پښمنی کوي او ماخام چې کم دی وسره روزه ماتي نو باقاعده چې دی نو وی اغي سره روزي شروع کړی دی او روزي وسره نسی نو دا مونږ مسلمانان چې یو د رمضان المبارک مونږه قدر نه کو د رمضان المبارک مونږه خیال نه ساتو